د یو ځوان او د یو نیک سړي لپنډکه کیسه واورئ، باید موږ هم پرې عمل وکړو. یو ځوان یو نیک سړي ته ورغی، ورته یې وویل چې زه ځوان یم، خواهشات مې زیات دي، په ښار کې پیغلو ته لکه تو څخه ځان نشم ساتلی، نو زه څه وکړم؟ ځوان ته سړي له شیدو داسې ډکه پیاله ورکړه چې له تویېدو یې ویرېدو، او ورته یې وویل چې د ښار منځ ته لاړ شه او دغه پیاله به فلاني ځای ته ورسوې، خو پام کوه چې شیدې درنه تلې نه شي. نیک سړي په خپلو شاګردانو کې یو کس ته دغه دنده وسپارله چې ورسره لاړ شي، او ورته یې وویل چې که شیدې ترې توی شوې نو د خلکو په وړاندې به یې سم ووهې. ځوان لاړه او شیدې ټاکلي ځای ته ورسولې، او یو څاڅکی هم ترې توی نه شوې، او بیرته نیک سړي ته راغی. نیک سړي ترې پوښتنه وکړه څومره پیغلې دې په لاره ولیدې؟ ځوان ورته ځواب ورکړ، ای نیک سړیه، خوا او شا مې هېڅ نه دي لیدلي، یریدمه چې هسې نه شیدې رانه تلې نه شي او یا ووهل شمه او د خلکو پر وړاندې رسوا شمه. نیک سړي ورته وویل د مسلمان حال باید تل همداسې وي. مسلمان باید د ګناه کولو پر مهال له خدای او قیامت پر ورځ له رسوایۍ څخه ویریږي. نو ټولو ته مې میسج دا دی چې هیڅکله هم په خپلې ګناه باندې فخر مه کوئ، له ګناهونو څخه ځان وساتئ. خدایه موږ پر نیغه لار روان کړې. آمین.